ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د فاست بوک سافټویر دریمه ویډیو ته. په دریمه ویډیو کې موږ د اجناسو کټګوري تشریح کوو. اجناسو کټګوري د هغه څه لپاره پکارېږي که چیرې تاسو ډېر اجناس ولرئ نو هغه تاسو پر کټګوریانو تقسیموئ. فرض مثال تاسو د پرزه کاروبار کوئ. په پرزه فروشي کې تاسو انتخابوئ فیلټر. فیلټران چې دي مختلف فیلټران شته. د فیلډر موټر فیلټر جلا دي، د کورولا دا جلا دي، د لوکسل دا جلا دي. فرض مثال مختلف فیلټرونه جلا دي. بیا د هرې کمپنۍ بیا ځانته دي. الاسکا جلا دي، اساسکا جلا جوړ دي. د هرې کمپنۍ مختلف ځانته دي. چینایي راځي، جاپاني راځي، پاکستاني راځي، تایواني راځي. نو باید موږ د فیلټر یوه کټګوري ولرو. کله چې بیا موږ راځو د اجناسو لیست ته او هلته موږ باید فیلټر انتخاب کړو چې زما سره کوم فیلټران موجود دي. نو باید یې ماته په لیست کې ټول فیلټران ښکاره کړي. دا مې یو مثال درته ولی. تاسو کولی شئ چې د خپل دوکان د خپل شرکت که چیرې تاسو ډېر اجناس ولرئ او په یوه نامه باندې بیا د مختلفو ماډلونو یا د مختلفو ماشینانو یا د مختلفو کټګوریانو یا د مختلفو بخشونو اجناس ولرئ او نوم یې یو نوم وي، خو هغه هر یو بیا ځانته خپل جلا جلا بخش لپاره پکارېږي. نو باید موږ هغه اجناس پر فیلټر کړو. صحیح دی؟ ما یو مثال درکړی. ممکن تاسو د خپل شرکت مطابق فکر ورته وکړئ او د هغه مطابق کټګوري جوړه کړئ. او که چیرې ستاسو اجناس 20 یا 30 یا 50 کلمه وي نو بیا ضرورت نشته چې پر کټګوریانو باندې تقسیم کړو، ځکه 50 کلمه دي. 50 کلمه ډېر په اسانۍ سره تاسو ته معلومیږي چې موږ کوم جنس د کومې کمپنۍ کوم جنس په کوم تعداد باندې لرو. دا ډېر په اسانۍ سره معلومیږي. ولې که ستاسې اجناس زیات وي او هر جنس مو په یوه نامه کې مختلف راځي نو باید موږ پر کټګوریانو باندې سره تقسیم کړو. ښه، راځو د جنس کله چې موږ د اجناس کټګوریانو ته راسو موږ ته په دې لیست کې کټګوریانې ټولې راته ښکاره کوي چې کولی شو ایډیټ او ډیلیټ یې هم کړو. خو دا چې موږ اوس هېڅ کټګوري نه لرو نو د جنس نوې کټګوري اضافه کړه بټن باندې کلیک کوم. زه دلته څو کټګوریانې جوړوم، تاسو ورته متوجه شئ. فرض مثال تاسو داسې فکر وکړئ چې زموږ شرکت د پرزه فروشي دی. فیلټران یو نیم فیلټر جوړ کړئ. فیلټر شو. فرض مثال دغه رقم بریک بتۍ شولې. اوس نو بریک بتیانې مختلفې دي. د هر موټر جلا جلا بریک بتیانې زموږ سره شته. د مخ بمپر شو. په دغه ترتیب باندې کیلومتر یې شو یا امپیر میټر یا سپیډ میټر یې شو. د موټر په کیلومتر کې نو موږ مختلف لرو. د مختلفو موټرانو د مختلفو ماډلونو مختلف بخشونه د موږ لرو. ځکه نوم یې یو نوم دی خو د هر ماډل د هر موټر د ځانته دی. دغه رقم نور نو چې هغه ستاسو شرکت مطابق وي هغه کټګوریانې دلته جوړوو. کله چې موږ کټګوریانې جوړې کړو پر دغه ځای باندې کلیک وکړو، هم موږ د کټګوریانو د اجناسو کټګوریانو ته راځو او یا هم دلته کلیک کوو هم موږ د اجناسو کټګوریانو ته بیایي. اوس ګورم موږ 4 دانې کټګوریانې را سره ثبت کړې. دغه کټګوریانې کولی شو چې تغییر یې کړو. دلته په نامه کې موږ اشتباه شوي بیرته تغییر کولی شو او یا هم ډیلیټ باندې کلیک کوو بیرته یې ډیلیټ کولی شو. د سافټویر د تاریخ بڼه فعلا که چیرې زه دلته راسمه، فرض مثال زه راځم ته روزنامچې ته، زه به د سافټویر تاریخ وګورم چې زموږ د سافټویر په کوم تاریخ باندې جوړ دی، میلادي تاریخ باندې ولاړ دی. نو راځم دلته عیارول منیو ته راځم او د سافټویر د تاریخ بڼه پر دې باندې کلیک کوم. دلته ورته وایم چې زموږ سافټویر تاریخ واړوه هجري شمسي تاریخ ته. اوس که زه چیرې دلته راسم روزنامچې ته زموږ ټول سافټویر هغه چې موږ انټریانې کړي هغه ټولې اوړي. دغه تشویش مه کوئ چې موږ به وختي کوم کار کړی هغه په میلادي تاریخ باندې کړي او اوس یې موږ راواړوو افغاني تاریخ ته، نو هغه انټریانې ټول په میلادي باندې ثبت شوي دي یا هغه ټول تبادله کېږي کنورټ کېږي او هغه تاریخ ته اوړي، افغاني تاریخ ته اوړي. هر راپورونه او انټریانې ټولې افغاني تاریخ ته راوړي. صحیح دی؟ هغه ستونزه نشته. او که چیرې تاسو ټول په افغاني تاریخ باندې کار وکړئ یو وخت مو ضرورت شي چې یو ریپورټ یا سالانه حسابونه یا هر یو څه ګورئ په میلادي تاریخ باندې، صرف دلته تاریخ واړوئ ټول سافټویر په میلادي تاریخ باندې اوړي. کوم انټریان چې تاسو وختي ثبت کړي دي، کوم څه پروشات خریدونه بیلونه او هر څه چې تاسو وختي ثبت کړي دي، روزنامچې انټریانې هر څه چې وي هغه ټول بیا اوړي بل تاریخ ته. هغه ستونزه نه لري. ښه، اوس به زه دلته کلیک وکړم. ګوره زموږ تاریخ د 1499 کال د 9 تاریخ شو، یعنی تاریخ واوښتی و افغاني تاریخ ته. ورپسې موږ برانچونه یا نمایندګیانې لرو. برانچونه یا نمایندګۍ ته راځو. دلته موږ 2 برانچه لرو. فعلا تغییر کوئ، پر تغییر باندې کلیک کوو او دلته موږ کولی شو چې د خپل برانچ
نامه ته تغیر ورکړو. د شرکت احمد سلام لیمیټډ دی، تاسو په دې کې تغیر راولئ او یا هم د خپل شرکت ټلیفون نمبر مو نوی کړی وي هغه دلته ورته تغیر کولی سئ. او یا هم د بیلونو بینر، د بیلونو بینر زه دلته تاسو ته یو مثال درته، دغه د بیلونو بینر دی، دغه ستاسو د بیل په سر کې چاپېږي، ستاسو د بیل لوحې دي، صحیح دی. نو په دغه شکل باندې تاسو لوحه جوړوئ او هغه جوړوي در سره په کمپیوټر کې یا په فلش یا په ویشي کې در سره وي. هغه موږ دلته انتخابو د بیلونو بینر پر دې ځای باندې کلیک کوو او راځو هغه په کمپیوټر په هر ځای کې چې پرته وي هغه ورته انتخاب کوو. د راپورونو بینر هغه په عین شکل باندې درته وایي چې زما په راپورونو کې باید کم بینر راسي، کم ډیزاین راسي، نو دلته ورته انتخاب کوو. لوګو باید په کومه لوګو باید زموږ دا راسي د سافټویر لپاره هغه ورته انتخاب کوو، صحیح ده. او دلته خپل د شرکت ادرس ورته تغیر کوو، هر ادرس چې وي. او دلته کولی شو چې د سافټویر ژبه تغیر کړو. فرض مثال زه درې انتخاب کوم، پر تغیرات ثبت کړه باندې کلیک کوم، سافټویر ټول به وښتي درې ته ګوره، حسابات، حسابها، تنظیمات، ارز، نرخ ارز، واحدات، تنظیمات، اجناس، کتگوری اجناس، شعبات، کوتیشن، افروشات، خریداری ټول واوښتي، زبان هر څه واوښتل ټول دري ژبې ته. اوس زه غواړم چې بېرته پښتو ته وړم یا انګلیسي ته وړم، شعبات ته راځم یا برانچونو ته راځم او دلته هم دلته خو ویرایش کونې لیکلی دی، مخکې موږ ته تغیر لیکلی و په پښتو کې. اوس ګوره بېرته دلې راځم، زه انګلیسي انتخاب کوم، نو زموږ سافټویر به ټوله واوړي به انګلیسي ژبې ته. ګوره دلته به ټول د رسه څخه د چپه څخه رسه ته راته واوښتي، مکمل ټول انګلیسي سو. سیټ اپ منیو په پښتو کې موږ عیارول منیو درلوده. راځم دلته برانچ ته دوه وارې او ایډیټ او ژبه ورته پښتو انتخاب کوم. د دې څخه وروسته موږ دلته د سافټویر ژبه لرو. دلته موږ اکثره شیان نه دي ترجمه کړي، نو هغه کولی سو یا هم تاسو تغیرات پکښې کې راولئ. دلته ما عیار کول ورته لیکل، ته بل شی ورته لیکې. دلته ما مدیریت لیکل، ته غواړې دلته بل شی ولیکې. دلته ما روزنامچه لیکلې، ته غواړې دلته بل شی ولیکې. دلته ما خرڅلاو لیکلی دی موږ، ته کولی سې دلته پروشات ولیکې. او یا دلته موږ کوټیشن لیکلی، ته کولی سې چې دلته نرخنامه ولیکې. نو راځو عیار کول منیو ته او د سافټویر پر ژبه باندې کلیک کوو. دلته ګوره پښتو، دري، انګلیسي، موږ درې ژبې دا دي دلته لرو. نو هره ژبه چې موږ غواړو چې عیار یې کړو پر لغاتونه یا عبارتونه تغیر کړه، پر دې بټن باندې کلیک کوو. البته موږ دا تغیر دا معنا لري چې موږ خالص په نامه کې تغیر راولو، یا هم له راسته یا چپ اړخ څخه موږ تغیرات راولو. پښتو د راسته څخه چپ اړخ ته ده، نو ځکه دلته موږ دا انتخاب کړی ده. او انګلیسي بیا د چپ اړخ څخه راسته اړخ ته ده. او نوم یې دلته موږ ایډیټ کولی سو، دلته موږ داسې هم لیکلی سو چې فرض مثال پښتو او ثبتوئ. اوس که چېرې دلته راسم د سافټویر ژبه، دلته به په لیست کې موږ ته پښتو لیکلی وي. ښه، اوس زه غواړم چې په لغاتونه یې تغیر کړم، نو په لغاتونه یا عبارتونه تغیر کړه، پر دې باندې کلیک کوم. هر لغت چې زما خوښ وي زه غواړم چې تغیر پکښې کې راولم. دلته ما لیکلی دی فرض مثال خرڅلاو، ته غواړې چې دې ته پروشات ولیکې، کنټرول بټن ونیسه، اف ووهه. اف چې دې ووهئ دلته دا کوچنۍ صفحه درته راخلاصېږي دغه ځای کې ده، دا ورته پاکه خرڅلاو ولیکه. خرڅلاو ګوره خرڅلاو مو ولیکئ، دې ته یو خرڅلاو دغه دی یو دغه دی، او ما ټوټل درې دانې پیدا کړي دي. نو قرار دلې ولاړې ای ځای کلیک مه کوه. ګوره کرسر دلې ولاړې، خلاص ماوس په کیبورډ کې د انټر بټن ووهه، یو ګوره دا یو راته پیدا کړي چې نارنجي رنګ ته یې واړوئ، ګوره دا دې بل راته پیدا کړي یو دلته. نو موږ باید دغه واړو، په هغه نورو سره زموږ غرض نشته، دا خو موږ نشو تغیر کولی، دلته باید موږ واړوو. دلته زه چې ورته ولیکمه پروشات، صحیح دی. د سافټویر اخري برخې ته راځم او دلته هم تغیرات ثبت کړه بټن پر وهم، یا دلې ولاړ یم ځای پر ځای، یو دوه درې نور تغیر کوم. پر مثال ته ما کوټیشن لیکلی دی، کوټیشن ګوره ټول تغیر کول، نو نوی کوټیشن باید موږ تغیر کوو. کوټیشن تغیر کول، کوټیشن لیست ته داخل کړه، کوټیشن لیست ته کوټیشن ثبت شو، هر څه باید موږ تغیر کړو که چېرې تاسو د کوټیشن نوم راړوئ. دلته زه دا ورته لیکم پر مثال نرخنامه. نو که چېرې زه دا اوس ثبت کړم کوټیشن پر ځای باندې به دلته نرخنامه راسي، صحیح دی. اوس خو موږ په خرڅلاو کې تغیر راوستی و. اوس به زه د انټر بټن وهم یا سافټویر کې دلته لاندې تاکېږم او تغیرات ثبت کړه بټن پر وهم، دواړه موږ ته تغیرات ثبتوي. اوس که چېرې زه راسته کلیک دلته وکړم او ورته ویم چې ریلوډ، اوس ګوره زموږ باید سافټویر کې هغه څه تغیرات چې موږ غوښتي وي هغه به ټول موږ ته دلته اجرا سي. پر مثال دلته موږ روزنامچه لیکلی ده، روزنامچه ورته تغیر کوو.
او یا هم دلته ځینې عبارتونه دي چې موږ نه دي ترجمه کړي، تاسو کولی شئ چې هغه ترجمه کړئ په خپله خوښه باندې، لکه دا CMR رینټ کرنسي، ټوټل رینټ، فیول اماونټ، دا موږ نه دي ترجمه کړي، دا تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه باندې ترجمه کړئ. سری دلته زه په روزنامچه باندې کلیک وکړئ، یوه روزنامچه دا دلته ماته لوړه پیدا کړل او نورې هم دا دلته راته پیدا کړل. دلته زه دلته لیکم چې جورنال انټر مې کړئ، ثبت شو، وګوره دلته جورنال دا دی، په جورنال باندې بدل شوی دی. اوس خو نو فار مثال زه بېرته غواړم چې دا اصلاح کړم، جورنال نور ته وایي، موږ غواړو چې دا روزنامچه وي، جورنال دا دلته راغلی راته او دلته به زه بېرته روزنامچه ورته ولیکم، روزنامچه او انټر بټن وهم. اوس که چیرې زه راسته کلیک وکړم او پر ریلوډ باندې کلیک وکړم، دا بېرته واوښتی وه روزنامچې ته. انشاءالله الرحمن په پښتو په ژبه مو سر خلاص شوی دی. کولی شئ چې تاسې مختلفې ژبې په دغه ترتیب باندې جوړې کړئ. دلته نورې ژبې هم اضافه کولی شئ. دلته اردو ژبه پر مثال تاسې اضافه کوئ، سافټویر ته نوې ژبې اضافه کول بټن باندې کلیک کوئ، دلته یې نوم لیکئ او دلته اړخ لیکئ چې چپه دی که راسته دی. کله چې ثبت کړئ هغه به دغه لیست اتومات خپل ورلېږي او بیا به نو تاسې پر لغاتونه یا عبارتونه تغیرات باندې کلیک کوئ، ټول په انګلیسي وي او هر یوه ته به تاسې د هغې ژبې مطابق لغاتونه لیکئ. ورپسې راځو کارن یا یوزران غواړي چې موږ په سافټویر کې 2 3 4 5 نفره کار کوي، منشیان مو دي، کارګران مو دي، مختلف کسان دي. نو پر نوي یوزر یا کارن باندې کلیک کوو، دلته نوم ورته لیکو، نوم یې ورته لیکو پر مثال ستار. ایمیل ادرس چې دی ایمیل نه لري بس مازې ستار هغه نوم یې ورسره ولیکه، وروسته gmail.com ورسره ولیکئ، صحیح دی @gmail.com د ژبه پښتو سودره څخه @gmail.com او ټلیفون نمبر دلته تاسو ورسره لیکئ، ستاسو د کارمند ده. حقوق وایي څومره ورکوي دته دی عمومي مسؤل یا اډمین دی. اډمین چې څه نه بیا نو ټوله صلاحیتونه لري، ایډیټ هم کولی شي، ډیلیټ هم کولی شي، هر څه کولی شي. ورته وایه یوازې دی کارن دی. ښه یوزر نوم یې چې دی یوزر نوم دلته باید موږ ورته تغییر کړو. په یوزر کې زه هم ورته لیکم ستار. هر یوزر نوم چې تاسو ورته ورکوئ په پاسورډ کې زه ورته لیکم چې پر مثال SATTAR 1 2 3 دا یې پاسورډ شو. پر کوم برانچ ته دی داخلېدلی شي؟ دی شرکت احمد سلام لمیټډ ته داخلېدلی شي. تاسو خو اډمین یاست، تاسو هر برانچ ته تللی شئ، لیکن ستا یوزر چې دی هغه کارمند دی ستا، هغه چې یوازې یوه برانچ ته باید داخل شي. ښه د ده ادرس کوم ځای دی؟ پر مثال کندهار عینو مینه. اوس نو دی څونه رایټس ولري ګوره، که چیرې د کارن سي او که چیرې اډمین وي بیا خو نو رایټ نه سي، د رایټ خبره بیا ولاړه، بیا نو دی مکمل ټوله حقوق لري. راته ورته وایه دی کارن دی، زه راته یې څو حقوق ورکوم. په روزنامچه کې دی یوازې کتل وکړي، روزنامچه چې وګوري او انټري چې پکښې کې وکړي، نور تغیر او ډیلیټ یې نسي کولی. پروشات بیلونه چې دی جوړ کړي ودې ګوري او انټري ګوره، د انټري او چاپ یعنې بیل دې جوړ کړي او چاپ چې کړي، تغیر او تبدیل دې نسي راوستلی. نور خرید یې وکړي او چاپ ثبت او چاپ دې کړي، لیکن نور دې نو تغیر او ډیلیټ نسي راوستلی. تولید ته بیخي حق نه ورکوي، ځکه تاسو به فکر کوم خاص نه لري خپل په سیستم کې تولید. اجناس چې دی وګوري، اجناس چې ثبت هم کړي، اجناس چې تغیر کولی نه سي، اجناس چې ډیلیټ کولی نه سي، د اجناسو عکس دې هم وګوري. ګدام دی، د ګدام دې وګوري، د ګدام انټري کول ته ضرورت نشته، ځکه د ضرورت هم نشته چې د دویم یا دریم ګدام جوړ کړي. ګدام چې نسي تغیر کولی. د دکان یا ګدام تفصیلات یې هم وګوري چې موږ څونه اجناس پکښې کې لرو. د اجناس انتقال دې هم دی وکړي، د یو ګدام څخه بل ګدام ته کتلو او د انټري کولو، تغیر او ایډیټ نه ورته ورکوو، صحیح دی. ضایعات چې هم دی ثبت کړي او ودې ګوري. دغه رقم د مصارفات چې دی ثبت کړي او ودې ګوري. نو دغه رقم راپورونه چې کوم راپورونه دی وګوري، د مصارفات راپورونه ګوره، دا موږ نه ترجمه کړي، دا کولی شئ چې تاسو خپله ترجمه کړئ. اوس نو څو نور حقوق تاسو دلته ورکوئ، فرض مثال نور حقوق نور کوو، بس د هغه چې دی دغه د حقوق سول. پر ثبت باندې په کلیک وکړو. اوس که چیرې زه پر د دې یوزر څخه ووځم او دلته زه یوزر ستار ورکړم SATTAR 1 2 3 پاسورډ ورته ورکړم او دلته ورته را داخل سم، نو دی به څو محدودو ساحو ته تللی شي.
ګوره دی یو څو محدوده ساحو ته تللی سي. فرض مثال روزنامچه ده، په روزنامچه کې به زه یو انټري وکړم ځکه دلته موږ انټري نه لرو. تاریخ به هماکنون د نن تاریخ انتخاب کړم، جمع کرنسي افغاني، بنام کرنسي افغاني. روزنامچې ته بیا وروسته راځو او موږ داسې وایو. ښه جمع کرنسي چا راته جمع کړی دي؟ فرض مثال حاجي احمد الله زموږ مشتری دی او بنام داخل د حاجي احمد الله څخه حاجي احمد الله راته جمع کوي پر داخل باندې. څو راته جمع کوي؟ دی راته جمع کوي فرض مثال 2000 افغاني. تفصیلات دلته ورته لیکو چې وصولي نقده از احمد الله. کنټرول ای کنټرول بټن یې ای وهو، بیا کنټرول سی دا بل طرف ته راوړو، کنټرول وي چې پیسټ کړو ځکه دوه مر لیکل ته به ضرورت نه وي. اوس که چیرې دلته روزنامچې ته راسم، ګوره زه دلته دا نسم کولی چې ایډیټ یې کړم، نه یې ډیلیټ کولی سم ځکه رایټ یې نه لرم. ستاسې کارمند رایټ نه لري د دې ده. کوټیشن دی، کوټیشن ته رایټ بیخي نه دی ورکړی، دی هېڅ نسي کولی چې هغې خوا ته لاړ شي. پروشات هم دغه رقم بیل جوړولی سي لیکن ایډیټ ډیلیټ دی نسي پکښې کې کولی. رانیولو رایټ دې ورکړی دی خو بیل جوړولی سي، ایډیټ ډیلیټ نسي کولی. اضافه عواید د هغې رایټ دې ورکړی دی. اجناس دی، د اجناسو رایټ موږ ورکړی دی چې ودې ګوري لیکن ایډیټ ډیلیټ دی نسي کولی. کاتې دي فرض مثال عیارول منیو کې دې بیخي هېڅ رایټ نه درکړی دی، نسي تللی عیارول منیو ته ځکه ضرورت یې هم نسته. مصارفات په دغه شکل باندې. راپورونه په راپورونو کې موږ هېڅ رایټ د هېڅ راپور حقوق موږ دته نه دي ورکړي، نو دی هېڅ ځای ته نسي تللی. ګوره نور ټوله پر ده باندې بند دي، هر څه پر ده باندې. یو مرسته دی کولی سي چې ویې ګوري، یعنې ویډیوګانې دی کولی سي. عیار فرض مثال یو شی نه زده، راځي دلته عیارول منیو کې د کاتو جوړولو طریقه دلته زده کوي چې کاتې څنګه جوړېږي، پر ویډیو باندې کلیک کوي. هر څه چې نه زده هغه دی دلته د دغه ویډیوګانو د لارې زده کولی سي. او که چیرې زه پر خپل یوزر باندې لاګین سمه اډمین، ګوره یوزر پاسورډ اډمین وهغه ته زما څه پوښتنه کوي کوم برانچ ته داخلیږي، د ده څخه یې پوښتنه نه وکړه چې ته کوم برانچ ته داخلیږي. صحیح سو، زه خو اډمین یم، تاسو اډمین یوزر باندې یاست. اوس که چیرې دلته راسم ګوره عیارول منیو هر څه ماته خلاص دي. هلته خو ده د روزنامچې انټري نه سوی ایډیټ کولی، لیکن دلته ګوره همې موږ ایډیټ کولی سو، همې ډیلیټ کولی سو. د یوازې انټري کولی سم، نور تغییر تبدیل نسي پکښې کې راوستلی. که چیرې د اشتباه سوی تا ته به وایي، عمومي مسؤل ته به وایي. نو دغه وه د یوزر د جوړولو ویډیو او زموږ د عیارولو منیو مکمله خلاصه سول. په راتلونکو ویډیوګانو کې بیا موږ راځو روزنامچه، کوټیشن، خرڅلاو، رانیول، تولید او په دې نورو بخشونو باندې کار کوو.